د میدان وردګو ولایت چې د هیواد زیات شمیر خلک د علم زانګو بولي، د یاد ولایت د تابش خصوصي پوهنتون اقتصاد پوهنځي څخه یو شمیر محصلین فارغ شول چې د فراغت په مراسمو کې مسؤلینو، استادانو او د فارغینو کورنیو ګډون کړی وو. یا د غونډه کې مسؤلینو او استادانو فارغ شویو محصلینو ته وویل چې له خپل علمي وړتیاوو څخه د ټولنې د خدمت په برخه کې استفاده وکړي. د موږ د محترم محصلینو والدین د دې عزتمنو کورنیو ته مبارکي وایم. الله دې راضي سي، د حمد او د شکر ځای ده. ورونو تاسو کوششونه وکول تر پانتون هم ځان ورسول، له پانتونه فارغ سواست. والدین او قریبانو دا وکول چې زمینه یې درته برابره کړه. محصله ماستری لاسته راوړه، دکترا لاسته راوړه، د دې وطن تا ته سترګې دي، دا وطن به ته جوړوي، دا وطن ته به ته ترقي ورکړي، په دې تحصیل باندې اکتفا ونه کړي. فارغ شوي محصلین د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه د کاري فرصتونو برابرولو غوښتنه کوي. الحمدلله د اسلامي امارت پر راتګ سره د پوهنتونو کیفیت د درسو ډېر عالي ده او موږ ډېر څه زده کړل په د 4 کلنه دوره کې. الحمدلله راضي یو. د اسلامي امارت نه غوښتنه دا ده د کوم محصلین چې فارغېږي که په میدان وردګو کې که په افغانستان په هر ګوټ کې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي. د میدان وردګو ولایت مسؤلین وایي چې په دولتي ادارو کې د مسلکي ځوانانو د جذب په موخه ګړندي ګامونه اخیستي او په راتلونکي کې هم ډاډ ورکوي چې ځوانانو ته به د کاري فرصتونو په برابرولو کې خپلې هڅې روانې ساتي.